بخیر. میز په مو کتلې. اوس راځم هغه خبر ته، کوم خبر چې زموږ او ستاسو په ټولنیز ژوند، په سیاسي ژوند، په ذاتي ژوند، په اقتصادي ژوند، په سوشل لایف او پرسنل لایف باندې ډېر منفي او مثبت انداز کې اثر انداز کېدی شي. خبر داسې دی چې شوکت یوسفزۍ صاحب ته، چې پخوانی صوبایي وزیر و، او د هغه ته عدالت، د پیښور یو عدالت امر کړی دی، فیصلې ورته ورولي، دا اډر یې ورته کړی چې 15 کروړه پاکستاني روپۍ ښاغلي اسفندیار ولی خان صاحب ته بطور هرجانه، بطور کمپنسیشن ادا کی، ځکه چې د په ماضي کې په ښاغلي اسفندیار ولی خان صاحب باندې دا الزام لګولی و چې د پښتنو د وینو په بدل کې د امریکې سره په ډالرو 100 کروړه یا 100 ارب ډالرو سودا کړې ده، یا د پښتنو د وینو سودا د ډالرو په بدل کې کړې ده. دا یو ډیر سنگین قسم الزام دی. د دې ثابتول نه صرف ګران وو، نه صرف ګران دی، بلکې دا ډیر ګران کار دی، او دا الزام چې دی نو دا ډیر سنسټیو دی. سنسټیو په دې چې ته د چا مشر، د چا سیاسي کس، د چا غیر سیاسي کس، ریاستي کس، که دغه حواله سره ته دا الزام لګې، نو ته دغه ژوند ته خطر پیښ کې، ته دغه ژوند ته خطر پیښې. وجه دا ده چې یو کس ته د دې ټول 25 کاله په دې جنگ کې، په دې جګړه کې ژوند د لاس ورکړی دی. هغه ورسا د هغو په مزغو کې دا خبره پرېوځي چې واقعي پلاني مشر، پلاني کس زمونږ په مقتول پیسې اخیستې دي، د په قتل په بدل کې ډالر یې اخیستې دي د امریکې نه، نو هغه څه قسم اقدام منفي هم کولی شي. دا قسم قوانین دروغ ویل، د سیاسي مقصدونو لپاره الزام تراشي کول، بهتان ترازی کول، دا نه صرف غیر انساني دي، غیر سیاسي دي، بلکې موږ تاسو پوهیږو چې دا غیر اسلامي هم دي، او د دې خپل سزا ده چې څوک په چا باندې خدای مکه داسې الزام لګوي. په مهذبو ټولنو کې بیا د ډیفیمیشن، د دغسې د هتک عزت چې کوم قوانین دي، هغه ډېر زیات مضبوط دي. نه صرف دا چې هرجانه کمپنسیشن به ادا کوي، بلکې کورټ پروسیجر او د وکیلانو چې کومې پیسې دي هغه به هم ستانه چارج کیږي. نو دا یو ډیر ښه مثال سیټ کېدی شي، او ایرریسپیکټیو اف دا چې شوکت یوسفزۍ صاحب په خپل ځای قابل احترام دی، دغه تعلق د هرې پارټۍ سره چې دی، اسفندیار ولی صاحب د هرې پارټۍ چې مشر دی، دا چې څوک هم لګوي، که د مسلم لیګ نون یو کس په پی ټی آی باندې، په سپاټۍ کس په جماعت اسلامي باندې، یا علی هذا القیاس، نو څوک هم چې په چا دا الزام لګوي، دا ټرینډ اوس سیټ کول پکار دي، او ونس فار آل د دې مسلو حل پکار دی، ځکه دلته ډیر زیات مبالغه میز قسم دروغ ویل کیږي، او تورونه لګول کیږي، الزامونه لګول کیږي، او هغه الزامونه نه صرف اخلاقي عیبونه پیدا کوي، بلکې عملا ستونزې هم پیدا کولی شي، د چا ژوند ته خطر هم ورپېښولی شي. نو دا ډیر ښه خبره. په اسحاق ډار لندن کې، یا دغسې لندن کې یو بل کس دی، هغه وخت په وخت باندې کیسونه کوي د ټلویزیون چینلو حوالې سره خلاف، او کیسونه ګټي، ان چې یو چینل هلته په خپل نوم نشریات هم نشي کولی، ځکه هغه دومره هیوي فاینز یا کمپنسیشن یا هرجانې ور باندې لګېدلي دي، دومره لوټلی شوي دي هغې په دې الزامونو، یا دروغ هغو ته دومره ګران پرېوتي دي چې هغې په خپل نوم نشریات هم نشي کولی. او هلته چې کتاب هم چاپ کې، نو ته به سبسټنشل پروفس د الزامونو، تورونو، دا څیزونو به ورکې، وروسته به یو څیز بیا چاپ کېږي، بیا به پبلیشر یا ایډورټایزر، هر څوک چې دی شایع کوونکی کمپني، هغه به ډیر کره کتنې نه وروسته ستا الزام چاپ کوي، او بیا هغه الزام صفا کول. ډیر داسې کیسونه براډ شیټ والا کیس تاسو پاکستان کې وګورئ، نو هلته خلک باقاعده دا خبرې، دا الزامونه خلک دیوالیه کوي، چې تا دروغ الزام ولګو، ټیک ټاک دیوالیه کېدو ته ور مخامخ کېږي، ټیک ټاک مالی ته ور به ډیفالټ کې دومره تاوان، دومره جرمانې، دومره قدغنونه، دومره ریسټرکشنز به در باندې ولګي چې په راتلونکي کې به در باندې څوک اعتبار نه کوي، او ستا ریپوټیشن په خطر کې پرېوځي. نو دا ایرریسپیکټیو، یو ځل بیا دا وایم، د دې خبرې نه بالاتر چې شوکت صاحب په خپل ځای قابل احترام دی، او ټول خلک دا کوي، یوازې هغه نه دي کړي، ډېر خلک د دې نیشنل پارټۍ، ډېر خلک په هغې باندې مختلف قسم تورونه لګوي، او د دې نه شاید سنګین الزامونه لګوي. نو دا دواړه اړخ ته، درې واړه اړخ ته، څلور واړه اړخ ته، لس واړه اړخ ته دا څیز غلط دی، او د دې یو داسې پکار دی. شوکت یوسفزۍ صاحب سره به هر حال مخکې به د اپیل کولو حق یي، اپیلیټ کورټس کې، یعنی های کورټ ته تللی شي، او کوم اپر کورټس چې دي سپریم کورټ ته به تللی شي. ظاهره ده اوس مخکې څه کېږي، جرمانه به یا هرجانه به انکیش پې کوي که نه، یا پیمنټ به کېږي که نه کېږي، دا وروسته خبرې دي. دې د علامتي اظهار چې دی، نو دا ډېر زیات مهم دی، دا ډېر زیات ستاینې وړ دی، او شاید هغه ریګریټ هم کړي، دا هم کېدی شي چې هغه یو فارمل غوندې بخښنه یا ریګریټ وښیي، نو بیا
نن زما نه دی خیال چې اسفندیار صاحب به په عقیده دې پیمنټ کلیم کوي یا به غواړي چې دته د 15 کروړ روپۍ ورکړی شي. خو دا ده چې مغرب کې ما تاسو وویل هلته په لکونو ډالره جرمانه وي او هغه بیا ډېره زیاته ګرانې زما نه خبرې ډېرې اوږدې شوې، خو دا ډېره زیاته حساس او ډېره توده موضوع ده او پکار ده چې په دا موضوعاتو خبرې وشي او خلک اګاه شي او بیدار شو. موږ ټول اول خپل ځان او بیا نور کورم ودان.